د دې نامه لاندې لیکل سوي دي چې دا محمد رسول الله دی، مبارک د نور ډک مخې دی، مبارکه ژیره ده، احسن اخلاق دي، قرآن پر راغلی دی، دین اسلام دی، او هر چا که پیدا کړي او د ده خبرې یې واورېدلې معززه به وي په دارینو کې، په دنیا او آخرت کې به خدای تعالی عز وجل دی په عزت کې. کله چې د دې یهودي زوی ورته وکتل و دې نامه ته د محمد علیه السلام، نو یې تر سترګو اوښکې راپرېښولې. بس په آن واحده محبت محمدي پر زړه باندې مهر شو. سبحان الله. دا نه غواړي چې د یهودي زوی دی، ښځه ده، نر دی، مریی دی، پوښتنه د بلال څخه د علیه صلات وسلام د محبت وکړي چې څنګه و، پوښتنه د خباب څخه وکړي، پوښتنه د ابوبکر څخه وکړي، پوښتنه د عمر د نورو صحابه کرامو څخه وکړي، پوښتنه د یو یهودي د ښځې څخه وکړي چې د علیه صلات وسلام سره څنګه و، پوښتنه د نصیبې څخه وکړي چې د علیه صلات وسلام سره څنګه و. په احد په غزا کې شاوخوا پر راګرځېدله، ټوله زخمونه یې پر خپل بشر باندې وړل چې علیه صلات وسلام زخمي نه شي. ما ورته ولي عشق د علیه السلام په زړه کې نه اچو. بس په آن واحده د دې یهودي د زوی په زړه کې د محمد رسول الله مهر د محبت ووهل شو. نو یې لاسونه صندوق ته ور وغځول، هغه کاغذ یې راپورته کړي، پر سر یې ونیوي، نو یې وژړل، بیا یې پر سترګو ونیو، مچ یې کړي، ژاړي چې وا محمده کشکې مې ته لیدلی وای او یا نه وای په جهان کې. خو بالاخره په ډېرو ژړاو نارو هلک بېهوښه شو، پروت. ډېر وخت بعد یې مور راغله چې ویې کتل زوی یې پروت دی بېهوښه. دا د محمد رسول الله د نامه شوقو نتیجه ده. بس خدای یو وارې په زړه کې الفت ورسره پیدا کړه. دا د رب العالمین هدایت دغسې سوی و. د محمد رسول الله په شوق مسې خبر، د محمد رسول الله سترګې خو مارې دې نه دي لیدلي، که یو وارې درته راواړولې ټول رنځونه او غمونه به در څخه بوسي. یا رسول الله موږ خو ستا په شوق او ذوق کې مستغرق یو. داسې به وسي ای رسوله چې یو وارې پر دې حاضر مجلس کې دلته سره راټول یو، دا د غرمې فقیران، ګنهکاران، غمجنان ډېر زهیر یو، د زرغونې ګنبدې څخه یو مبارکې سترګې راواړوې. ای حبیبه ستا د سترګو څخه به څه کم سي، خدا ستا د حبیب په سترګو سره منور روښانه وګرځوه. ګران محترم ورور، مور چې یې زوی ته وکتل نو یې په دغه حالت کې تر پلاره ورساوه. پلار چې یې داسې وکتل د زوی رنګ یې تک ژاړ دی، مخ یې تغیر خوړلی دی، په خاورو لړلی دی. د ډېره ګرانښت څخه یې پلار په غېږ کې ونیاوه، مخ یې د زوی پر مخ ورکښېښاوه، پر مخ او تندي یې مچاوه. پلار یې ډېر غمجنه سو، پر ژړل یې وایي زویه دا ولې څه در پېښه شول؟ زوی ورته وایي تا دا دونه عمر و ما ته تعلیم د کفر راکاوه او د محمد رسول الله د طریقې او دین څخه دې متنفر نمایي کولم، نو دې زه ولې په دې حالت نه خبرولم؟ زما په زړه کې اوس نوم د محمد رسول الله مهر شو. لا چې دا خبرې د زوی څخه واورېدلې، دا یهودي خو سخت دښمن و د علیه السلام. په دا آن واحده دې پلار و زوی ته ور حمله کړل، د سر تر ویښتانو یې ونیوي، په دواړو لاسو د مځکې مځکې یې واهه. ما ته متوجه سي، نورو خواو ته مه ګورئ. سرونه یې سر یې ورمات کړي، وینې یې ځینې وبهېدلې. پلار داسې ورته په قهر شو، داسې په غضب شو چې هغه ګرانښت یې ټوله محو شو. ول زویه دا یو درواغجن نعوذ بالله، د یو درواغجن نعوذ بالله په دین سوی یې، نو زوی ته یې ور حمله کړي دي، هېڅ یې نه پرېږدي. مور چې د خپل زوی حالت ته وکتل چې پلار زوی مړ کړي، دا څه حال دی؟ دستې الا کړل وقا بن اشرف ته چې د یهودو یو لوی مشر و عالم دی. دې ته نور راغلی چې اله د خدای پار دی، مېړه مې زوی را چپه کړی دی، مړ یې کړ په ډېر وهلو. کا بن اشرف او دوه درې نور داسې غټان د یهودو علما پسې راولاړ شول چې راغلل. پلار په دې خپل زوی غاښ لګولی دی، د مخ څخه یې وینې بهیږي، تندی و سر یې په خاورو دی. کا بن اشرف وویل دا څه کوې؟ پرېږده مړ دې کړي زوی. پلار یې هېڅ لاس نه ځینې اخلي. ویل چیرې یې پرېږدم چې مړ یې نه کړي؟ ویل نو دونه وهل خو هم پر اندازه وي، څه یې کړي دي؟ څه پېښه ده؟ دا خو ډېر در باندې ګران، څه ګناه یې کړې ده؟ پلار ورته وایي وایي ګناه یې موجود د قتل و وژلو ده چې مړ یې نه کړم پرېږدم یې نه. ده پر محمد رسول الله ایمان راوړی دی، پر یو ساحر ایمان راوړی دی، پر یو درواغجن نعوذ بالله ایمان راوړی دی. دین و طریقه د ابا و اجدا یې پرې ایښې ده، چیرې یې پرېږدم؟ کا بن اشرف چې دا واورېدل راتېر شو، و زوی ته یې ودرېدی. ویل هلکه ټول انسانان زما څخه د دین تعلیم او زده کړه کوي، ټول په ما پسې اقتدا کوي، زه یې پیشوا یم. پلار دې ښه درته وایي دا روا ده چې لارو طریقه زموږ پرېږدي او دین مجهول دي اختیار کړی دي، د پلار و نیکه دین دې پرې ایښي دي او په دین د یو ساحر سوی نعوذ بالله. هلک ورته وایي عشق د رسول الله مې په زړه کې لوېدلی دی، هېڅ څوک یې بیا نسي ایستلی. سبحان الله. ویل ای کا بن اشرفه زما څخه طریقه
ولار ستاسو زموږ د نیکهګانو پاته ده دا ستاسو دین باطل دی والله ما دین ولار د رسول الله خوښه کړې ده چې تر څو مې په وجود کې ساوي لا به دین د دینه څخه د محمد رسول الله وانه وړم افرې که مې وژنې که مې پرېږدې عشق حقیقي یې په زړه کې ولري د علیه السلام وایي دوی چې هر څه نصیحت ورته وکړي هېڅ نه کېدل وایي کعب بن اشرف یې پر پلار مخ راواړول زوی دې په داسې ناز و نواز لوی کړی دی چې هېڅ لوږه خواري یې نه ده لیدلې نه یې زحمت لیدلی دی مصائب و حوادثات دنیا یې نه دي لیدلي ځکه نصیحت زموږ نه قبلوي ته یې څو ورځې وژې که د نعمتو غوړو څخه یې لرې که د لذاتو و شهواتو څخه یې بند که زاړه کالي په واغونده ژر به د خپل ابا و اجداد د دین په قدر پوه سي دا اوس مه سوی دي ډېر ژر به خپل دین ته راواړي بیا به هېڅ د خپلې کمبلې څخه پښې د باندې نه کړي وایي د پلار یې دا خبره ډېره خوښه شوه راولاړ شو د زوی څخه یې کالي وکښل پلاستیک یې په واغوستي نو یې په یو تاریکه خونه کې واچوي دروازه یې په خښتو او خټو پسې بنده کړل دا پلار په هر درو ورځو کې به یې یوه د اوربشو ډوډۍ ور غورځوله تروې اوبه به یې ورکولې تر هغه به یې په دا خونه کې یو سری ورکړی و تر هغه سری به یې دغه ډوډۍ وشان وغورځول ده به هغه ډوډۍ نه سوی خوړلی اوبه یې هم تروې وې ډېر یې ژوند په تکلیف شو نو یوه ورځ وایي په دې خونه کې یې ژړل پر مبارکو بړخوګانو یې اوښکې د حسرت روانې وې پلار ولیدي چې دی ژاړي ول زویه که د دین څخه د رسول الله اوښته یې باسم دي بېرته به د پخوا په رقم په استراحت سي پر دې تکلیف او ژاړي تکلیف باندې ژاړې زی ول پلاره ګمان مه کوه چې دی پر دې وچه ډوډۍ او تر اوبو او پر دې تکلیف ژاړي پر دې نه ژاړم ول پر چی شي ژاړې ول پر دې ژاړم چې سترګې د مدینې د جانان مې لیدلې وای ژړا مې د مدینې د رسول په ارمان ده چې کله به مبارکې تورې سترګې ووینم کله به مبارک رخسار د محمد رسول الله مشاهده کړم دا تکلیف دې قبول دی پلاره خو رسول الله مې یادېږي سبحان الله څونه د رسول الله په مینه کې غرق دي څونه د رسول الله په عشق کې غرق دي نو وایي پلار چې دا خبرې بیا د زوی واورېدلې ول زویه زما دې قسم یې چې اوس دې پرېږدم نه چې تر دغه دې لا په عذاب نه کړم چې ته څنګه نه رااورې زوی ول پلاره قد رسخ محبة محمد رسول الله في قلبي فلا تستطيع أن ابرأ منه ول زما په زړه کې د محمد رسول الله محبت داسې نه دی مهر سوی ای پلاره چې بېرته دې بې له مرګه د زړه څخه ووځي چې ونې سوځي لا به محبت محمدي پاته نسي او نه به زما د جګره څخه ووځي محبت تو چې نام در گرفت در رگ و فوز که روزی مرگ هم از استخوان نخواهد رفت سبحان الله محبت محمدي مې داسې په رګو و پوس ننوتلی دي چې د مرګ په ورځ به دا د اډوکو څخه لا ونوځي ته اوس ما څخه باسې داسې یې ځای زما په رګو او سینو کې نیولی دي و دې هلک په دغه زحمت او لوږه کې څو کاله په دې تاریکه خونه کې تېر کړل داسې سو دا محب رسول الله چې فقط یو اډوکې پاته دی ډېر ژړ و ډنګر سو دا هغه وخت چې رسول الله د مکې څخه و مدینې ته هجرت کړی نو ټولو یهودیانو په دغه حادثه د دې حبیب یهودي خبر سوه دا حال ډېره مشهوره سو په خلکو کې خو بالاخره دې پلار یې څو مریان حضور ته طلاق کړل نو یو ټول که مو دا زما کار وکړي تاسو ازادوم مریانو ول پر سترګو باداره هر څه چې وایه هغه کوو په راس العین یې کوو ول زما زوی دغه چې دی زه ځینې بېازاره یم دا به تاسو وسارا ته بیایاست ډېر سخت کارونه به په کوئ الغه به وغاړې ته ور اچوئ په پښو لاسو کې بیا زنځیران ور اچوئ لکه سپی داسې بې زغلوئ کار به په کوئ مریانو ول پر سترګو وایي دا هلک یې راوستی رای وستی یهودیانو کافرانو په غاړه کې د اوسپنې کړه ور واچوه په پښو کې یې زولنې په لاسو کې اتکړې ور واوستلې و مریانو ته یې په لاس ورکړي ټوله ورځ به په صحرا کې یې چوپاني پکوله پسونه به یې په کتل چې شپه به سول دی به یې هم په هغه دشت کې یوازې پرېښوي مریان به کور ته راغلل ډېرې ورځې دا حال په دغه رقم به یې شپه ورځ سبا کوله دا د یوه ورځ یې پسونه تر ماښامه پورې وکتل ستړي ستومانه و مریانو هم ووهه چې شپه سول مریان ځینې راغلل کور ته دی یوازې لاس تړلی اشکې محمدي یې په دشت کې پرېښوي نو پروت یو وارې توره وریځ پر اسمان راغلل تالنده و برېښنا سول باران سو دی و دې باران ته پروت لوند خشتي دا د عشق یې په زړه کې عشق یې د رسول الله پر جوش راغی اوښکې یې راتوی سولې جمال د رسول الله او سترګو د رسول الله یې ویادېدلې ارزو سترګو ته د رسول الله یې امید پیدا سو د رسول الله دیدن دپاره ای حبیبه یو نظر پر ما خوار وکړه ستا د مهربانۍ څخه یو ژوند وګوره واقع ای د خدای رسوله تفسیر راوړي
وایي ده چې دا دعا وکړل په دعا واحده یې د غاړې څخه شرین الغه غوټه پرې سول، پر مځکه ولوېدل، زنځیرونه یې پرې سول، لاسونه پښې یې خلاصې شوې. اوس نو لار د مدینې منورې نه ده ورمعلومه. عاطفي اواز وسو چې دا لار واخه برابر مدینې منورې ته د سردار عالم ورسېږي. وایي دی هم پر دا لار روان سو، لڅې پښې دي، کالي یې څیرې دي، لڅ سر دی، شپه ده. وایي د ده د ځایه څخه بیا تر مدینې منورې پورې 80 فرسنګه لار وه. 80 فرسنګه لار بیخي ډېره ده. اوس لکه دا ځای و هرا تر دې هم ډېره ده. وایي حق تعالی عز وجل په خپل قدرت کامله سره پر مځکې امر وکړي، مځکه سره راټوله سول. خو بالاخره د سهار اذانونه کېدل چې و مدینې ته اشک د رسول الله ورسېدي. وایي یو دروازه د کور یې ولیدل، راغی د دې دروازې و بغل ته کښېنستی، سر یې پر زنګنو کښېښوی، ټوله شپه یې وهلې وه، یخې هم کېدی، پښې یې تڼاکې وې. ورونو د رسول الله په عشق یې پښې تڼاکې سوي وې. د رسول الله عشق دی، د رسول الله جبیرو تندی چې څوک وویني، بیا د رسول الله په عشق باندې د رسول الله خمارې سترګې ګلابي شونډان چې وویني، د رسول الله په عشق کې به مستغرق وي. وایي سر یې پر زنګنو کښېښوي، فکر وهي پوهېږي نه چې دا کور د چا دی، دا کوم ځای دی. په دې هم نه دی خبر چې مدینه منوره ده. دا کور بیا د یو صحابي دی چې نوم یې عمار انصاري نومیږي. د دې عمار انصاري کور دی. وایي عمار انصاري د سهار ولمانځه ته راوتی، مسجد نبوي ته تلي، پر رسول الله پسې لمونځ کاوه. چې راووتې ګوري دیواله ته یو ځوان ناست دی، سر یې ببر وي، مخ یې په وینو دی، لڅې پښې دي، یخې کېږي، کالي یې څیرې دي، په خوږمن بدن ناست دي. ول ځوانه څه کوې دلته په دې یخو سهار؟ ځوان ورته وایي مرا غم اس که پیدا نمیتوانم کرد، حکایت دینی شیدا نمیتوانم کرد. ول زما حال څه کوې چې پوښتنې؟ زما داسې غم دی چې هېڅ یې ښکاره کولی نسم، او د شیدا زړه حکایت هم نسم کولی، پرېمږده ځه پر خپله لار باندې. عمار وایي ای ځوانه، ستا دې د محمد رسول الله په دیدار باندې قسم وي که بهار نه راته وایه چې ولې داسې زهیر یې چې زه هم په غم کې در سره شریک سم. وایي دې ځوان چې نوم د محمد رسول الله واورېدی، چغه یې کړل، تر سترګو یې اوښکې راتوی سوې، په ژړا سو. ولې دی خو نوم د محمد رسول الله تر دې حالته را رسولی دی